چې د حال حالت نازکو چې د کار سړی ضرورو په همدې وخت کې چې کړی بصیرت د چا ظهورو د رڼا نېزې په لاس کې پسینو د شپو عبورو د مؤمن لکر په سر کې د امیر زید منصور چې لړلی وو په زهرو تیر شوي خنجرونه او له شابه پرې کېدله وخت نا وخت پټوارونه بیا به هم پښو کې پراته وو ډېر خاین خاین سرونه چې هر دم قدم غوښتونکی د احتیاط او د شعورو چې هر دم قدم غوښتونکی د احتیاط او د شعورو چې د حال حالت نازکو چې د کار سړی ضرورو په همدې وخت کې چې کړی بصیرت د چا ظهورو د رڼا نېزې په لاس کې پسینو د شپو عبورو د مؤمن لکر په سر کې د امیر زید منصور شفقت سیاسی پوها چې له چا بزده کېدله د فکري وسعت رکونه چې په چا کې دې لیدله چې د چا هره خبره د زړه تل تکوزېدله برخمن چې د چا امر لا اخلاص او لا سرورو برخمن چې د چا امر لا اخلاص او لا سرورو چې د حال حالت نازکو چې د کار سړی ضرورو په همدې وخت کې چې کړی بصیرت د چا ظهورو د رڼا نېزې په لاس کې پسینو د شپو عبورو د مؤمن لکر په سر کې د امیر زید منصور د هر چا د امید سترګې چې رښتیا پرې ډکېدلې اقامتو نړېدلې سرې لمبې پرې بلېدلې خو بل خوا د تاریخ پاڼې را تازه شوې ځلېدلې زمانې رښتیا بایللې د خپل ویاړ یګانه نورو زمانې رښتیا بایللې د خپل ویاړ یګانه نورو چې د حال حالت نازکو چې د کار سړی ضرورو په همدې وخت کې چې کړی بصیرت د چا ظهورو د رڼا نېزې په لاس کې پسینو د شپو عبورو د مؤمن لکر په سر کې د امیر زید